د ژوند لار. مدینه کې د نبی د بام ګلونه د اسلام خپرول غواړي چېرته ځینه کاروانونه کوي ستړي منزلونه د دمشق خاوره یې پلونه ښکلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل تیریدنه او بخښنه ده. په موږ او تاسو کې دغه بد عادت دی چې له وړې خبرې نه لویه خبره جوړه کړو او هغه بیا ډنډوره کوو. په کار خو دا ده چې موږ او تاسو خبره له پامه وغورځوو او ترې تیر شو او که چا کړې وي هغه ته بښنه وکړو. ځینې خلک بیا د تکبر او د غرور ښکار شي او د دې پر ځای چې چا غلطي کړې هغه ته بښنه وکړي له بښنې انکار کوي. ځینې داسې خلک هم شته چې بل ته د تیریدنې په اصولو باندې د عمل نه کولو له امله ځان په عذاب کې ښکیل کړي. د سینې ځمکه یې د حسد او کینې له فصل څخه ډکوي او د حسد او کینې په همدغه اور کې خپل با ارزښته وخت تباه او برباد کړي. د حسد په ناروغي کې دغه عادت دی چې کله پرې کوم کس مبتلا شي نو تر ټولو وړاندې بربادوي. له دې امله زموږ رایه او زموږ توصیه دا ده چې ځان په خپل لاس مه بربادوئ، ځان په عذاب کې مه اچوئ. په ژوند کې ډیرې داسې معاملې راځي چې تاسو یې په سمه توګه نشئ پیژندلی. داسې پیښې هم راځي چې تاسو یې بدله له بل څخه نشئ اخیستلی. نو که ښه ژوند کول غواړئ، ماضي هیر کړئ او د ښه مستقبل لپاره هڅه وکړئ. حافظ ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې لیکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو فاتح په څیر مکې مکرمې ته ننوت. کله چې خلک آرام شول او شور ختم شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سپرلی سپور شو او د بیت الله شریف نه طواف وکړ. بیا عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه را وغوښت او له هغه نه د کعبې شریفې کلي واخیسته، قلف یې خلاص که او کعبې شریفې ته ننوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیت الله کې د فرښتو او نورو اشیاو هغه انځورونه ولیدل چې خلکو له ځانه جوړ کړي وه. د ابراهیم علیه الصلاة وسلام هغه انځور یې هم ولید چې د دار غشه په لاس او د قسمت حال معلومه و. چې انځور یې ولید نو ویل الله دې دا انځورګر تباه کړي. هغه زموږ د مشر څخه د غشي په وسیله د قسمت د حال معلومونکی جوړ کړی. د ابراهیم علیه الصلاة وسلام له دې کارونو سره څه کار؟ ابراهیم علیه السلام نه یهودي و او نه نصرانی، بلکه هغه یو قوي موحد و او په توحید باندې ولاړ انسان و او له مشرکانو څخه نه و. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امر سره هغه ټول انځورونه مات شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په کعبه کې د لرګي څخه جوړه شوې کوتره هم وموندله چې بیا یې په خپلو مبارکو لاسونو سره ماته کړه او هخوا یې ګزار کړله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې په دروازه کې ودرېد. ټول مسلمانان او کافران د باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم
دوه رکاته لمونځ په کعبه کې وکه او بیا د زمزم په لور روان شو. چینه یې ولیدله، اوبه یې ترې وڅښلې او داسې پرې هم وکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومو اوبو اودس کوه، له هغې څخه به چې په ځمکه اوبه پرېوتلې په هغې خلک راټول شول، اوبه یې ځمکې ته نه پرېښودلې. مشرکینو چې دا حال ولید نو وی ویل موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې پادشاه نه دی لیدلی چې عوام ورسره دومره مینه ولري. له دې وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مقام ابراهیم په لور چې له کعبې سره متصل و ورغی او هغه یې له کعبې څخه لږ لرې که. بیا د کعبې په دروازه کې ودرېد، په خلکو یې نظر واچوه او وی ویل له الله رب العزت څخه پرته بل هیڅ معبود نشته، هغه یوازې دی، شریک نه لري. هغه خپله وعده پوره کړه، د خپل بنده سره یې مرسته وکړه، هغه یوازې ټولو لښکرو ته ماته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې ځینې نورې خبرې هم وکړي. بیا د قریشو قوم ته مخاطب شو او ویې ویلې ای قریشو، الله رب العزت له تاسو څخه د جهالت غرور او په نیکیو باندې فخر لرې که. خلک له آدم څخه دي او آدم علیه الصلاة وسلام له خاورې څخه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت او په وقار سره د کعبې په دروازه کې ولاړ و او مشرکینو ته په غور سره کتل چې ډیر د ذلت او د شرم په حال کې په ټیټو سرونو سره ولاړ دي. دا هماغه ځای و چې دوی پکې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تورونه لګول. هغه یې دروغجن بللی و او د هغه توهین به یې کوه. دوی په همدغه ځای کې هغه وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک سر باندې ناپاکي اچولې وه چې محمد رسول الله د سجدې په حالت کې و. اوس د الله رب العزت په مرسته د همغه نبي په وړاندې همغه کفار ټیټ سر او شرمنده ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه ای قریشو، تاسو ووایئ زه تاسو سره څنګه سلوک کوونکی یم؟ د مکې قریشو په هیلهمند غږ وویلې ته به له موږ سره ښه سلوک وکړې، ته ښه اخ کریم یې، یعنې ته ښه ورور یې او د اخ کریم زوی یعنې د ښه ورور زوی. تعجب دی دوی چې د همدغه ښه ورور سره کم ناوړه سلوک کړی و هغه یې له یاده باسلی و. د مجنون، ساحر، کاهن لقبونه څه شول؟ دا چې دا ښه ورور او د ښه ورور زوی و نو ولې مو ورسره جنګونه کول؟ هغه کمزورو مسلمانانو ته مو چې کوم عذابونه ورکړه د هغه په اړه څه ځواب لرئ؟ بلال رضی الله تعالی عنه ولاړ دی چې په ملا یې ستاسو د ظلم او د تیري نښې اوس هم تر سترګو کیږي. بلال ته څه جواب وایئ؟ هغه مخامخ ولاړه د کجورې ونه ده چې د همدغې کجورې د ونې لاندې تاسو سمیه رضی الله تعالی عنها او حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه په ډیرې بېرحمۍ سره او په ډیرې بېدردۍ سره په شهادت ورسول. د هغوی زوی حضرت عمار د دې ظلمونو او د دې جرمونو عیني شاهد دی. تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري 3 کاله په شعب ابي طالب کې بندیان کړي ول. خوراکي توکي تاسو پرې بند کړي ول چې له امله یې دوی د ونو پاڼو خوړلو ته اړ شول. په دې اړه مو څه خیال دی؟ کوچنیان او هغه ماشومان چې هغو د خپلو میندو شیدې خوړلې هغوی د ولږې څخه کړېدل، زاړه او ځوانان د ولږې څخه کړېدل، خو ستاسو په زړونو کې هیڅ رحم رانغی. تاسو نه په کومې حاملې میرمنې باندې رحم وکه او نه مو په هغه ماشوم باندې رحم وکه چې هغوی د خپلو میندو شیدې خوړلې. د بدر او د احد په غذاګانو کې مو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو پسې مټې رابډ وهلې وې. د خندق په غذا کې مو د جنگ لپاره لښکرې تیارولې او نن هغه اخ کریم دی، ښه ورور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې لپاره مکې ته راغی خو تاسو منع که چې بیا په حدیبیه کې پاتې شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محسن کاکا
ابو طالب مو د مرګ په بستره کې له اسلام راوړو څخه منې که او نن هغه اخ کریم دی، ښه ورور دی. د ترخو یادونو یو اوږد لړلیک و چې د مسلمانانو په زړونو کې راتازه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی شو چې د مکې مشرکو قریشو ته سخته سزا ورکړي، خو په دې حساسو شیبو کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ جوړونکې جمله له خولې څخه وښکله او وی ویل اذهبوا فانتم طلقاء، ولاړ شئ تاسو آزاد یاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه نو د ډیرې خوښۍ له امله قریش په جامو کې نه ځایېدل، د خوشحالۍ له امله یې پښې په ځمکه نه لګېدلې او ویل به یې آیا رښتیا موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم وبخلو. هغوی یقین هم نشو کولی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بخلي وي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې په شاوخوا باندې نظر وکړ. 360 بوتان وو چې له امله یې خلکو الله رب العزت پریښی و او د دوی عبادت به یې کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو باندې دغه بوتان وهل او ماتول به. د مکې ډیر قریش په خپلو ځایونو پاتې وو، خو د قریشو څو سرکشه او سرغنه باغي کسان چې د تاریخ پاڼې تورې وې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له راتګ څخه وړاندې له مکې څخه تښتېدلي وو. په دغو کسانو کې یو هم صفوان بن امیه و چې له مکې څخه وتلی و او حیران و چې کومې خواته لاړ شي. آخر جدې ته روان شو چې له همغه ځایه د سمندر له لارې د یمن په لور اراده کړې وه. خلکو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحم او بخښنه ولیدله نو عمیر بن وهب رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او ویې ویلې ای د الله رسوله، صفوان بن امیه د خپل قوم سردار دی چې ستا له ویرې مکه پرېښوده او غواړي چې ځان په سمندر او په بحر کې ګزار کړي. الله دې په تا رحم وکړي، ته هغه ته امان ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوښي سره وویل هغه ته امان دی. عمیر رضی الله تعالی عنه ویل ای د الله رسوله، ما ته د امان او د امن یوه نښه راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هغه پګړۍ او لنګوټه ورکړه کومه چې مکې ته د راتلو په حال کې په سر وه، تر څو صفوان وګوري او د ده په خبرو باندې باور وکړي. عمیر رضی الله تعالی عنه پګړۍ او لنګوټه د ځان سره واخیسته او د صفوان په لور ورغی. صفوان دا وخت ځان د سمندري سفر لپاره برابر کړی و، خو عمیر رضی الله تعالی عنه په وخت ورغی او هغه ته یې ویلې صفوانه، زما مور او پلار دې له تا زار شي، د ځان په اړه د الله رب العزت څخه وویرېږه او ځان په هلاکت کې مه اچوه. ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف څخه تا ته د امن پیغام راوړی دی. صفوان ورته وویلې ته دروغ وایې. په اصل کې خبره دا وه چې صفوان په مسلمانانو کوم ظلمونه او تیري کړي وه، هغه د خپل ظلمونو او د خپلو تیریو څخه ویلې ده. عمیر رضی الله تعالی عنه ورته ویلې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ټولو غوره، له ټولو نیکوکاره، له ټولو څخه بردبار او له ټولو څخه افضل انسان دی. هغه ستا وراره دی، د هغه عزت ستا عزت دی، شرف ستا شرف دی او پادشاهي ستا پادشاهي ده. صفوان وویلې زه له هغه څخه د ځان په اړه ویره لرم. عمیر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل هغه ډیر متحمل مزاجه او کریم انسان دی. دې خبرې سره صفوان له عمیر رضی الله تعالی عنه سره روان شو. مکې ته چې ورسېدل نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. اوس چې صفوان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي دا به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. کاروانونه کوي ستړي منزلونه، د دمشق خاوره یې پلونه ښکلوي.
مدینہ کی دا نبی دبا گلونا دا اسلام خورول غاڑی چیرتا زینا کاروانونا کاویستلی منزلونا دا دمشق خورائی فلونا خولوی. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ. کله چې صفوان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره روان شو او مکې مکرمې ته ورسید نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. صفوان عرض وک دا عمر وای چې تا ماته امن او امان را کړی دی. محمد رسول الله ورته وفرمیل د رښتیا ویلي دي. صفوان وویل تر کومه چې زما د اسلام راوړو خبره ده ته ماته 2 میاشتې وخت راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تا ته به 4 میاشتې وخت درکول شي. څو ورځې وروسته صفوان بن امیه مسلمان شو. دا چې د ماضي ترخې شیبې هیرې کړی شي او خلک معاف کړی شي څومره ښه عادت دی. پرته له شکه چې د دې عادتونو خپلول د لویو خلکو کار دی چې د خپلو ښو او لوړو اخلاقو په وسیله د حسد او د کینې په څیر له بېځایه او بیکاره عادتونو څخه ډیر لوړ وي. ژوند ډیر لنډ او تنګ دی نو په دومره لنډ او تنګ ژوند کې حسد او کینې ته ځای ورکول او هغه پالل دا د کم عقلو او د جاهلو خلکو کار دی. د مسند احمد حدیث دی. مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه وای زه او زما 2 ملګري مدینې منورې ته راغلو. موږ خلکو پسې شو خو هیچ چا راته میلمستیا رانه کړه. آخر موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغلو او هغه مو له حاله خبر ک. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ په یو داسې کور کې کینولو چې 4 اوزې پکې وي. بیا یې ماته ویلې مقداده د دغو اوزو شیدې ولشه 4 برخې کړه او هر کس ته خپله برخه ورکړه. مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبره عمل وکړ. هر ماښام به مې اوزې لوشلې بیا به مې شیدې 4 برخې کولې په خپله به مې څکلې ملګرو ته به مې هم ورکولې او 1 برخه به مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرېښودله. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موجود و نو شیدې به یې څکلې او که په موقع کې به نه و نو موږ به ورته شیدې ساتلې او کله به چې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا شیدې څکلې. د معمول سره سم یو ماښام مقداد رضی الله تعالی عنه د اوزو شیدې ولورشلې. د ځان په شمول یې له ملګرو سره 3 برخې شیدې وڅکلې او 1 برخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیله کړه. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په راتګ کې لږ ناوخته کړه. مقداد رضی الله تعالی عنه په خپله بستره کې څملاست او له ځان سره یې فکر وکړه کیدای شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم انصاري له ځان سره میلمه کړی وي او ډوډۍ یې پرې خوړلې وي نو پورته شه او د هغه برخه شیدې هم وڅکه. د مقداد رضی الله تعالی عنه په زړه کې به بیا ځلې همدغه خیال راته تر دې چې پورته شه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برخه شیدې وڅکلې او هغه ته هیڅ پاتې نه شو. مقداد رضی الله تعالی عنه وای کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برخه شیدې زما خیټې ته ورسېدې نو زه ډیر شرمنده شوم. فکر مې وکړه چې اوس به رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي هغه به وږی وي چې پیاله کې وګوري او څه په لاس ورنشي نو ما ته به بددعایي یعنې ښېراوې وکړي. مقداد بن اسود وای په همدغه فکر کې له ډیره شرمه او غمه په داسې حال کې څملاستم چې په مخ مې ټوټه خوره کړه. د شپې په 2مه حصه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او په داسې حال کې سلام وکړه چې ویښو اورېده او ویده پرې له خوبه نه بیدارېده. مقداد رضی الله تعالی عنه ویښ و په خپله بستره کې و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې کتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شیدو د لوښي په لور ورغی. له لوښي نه یې چې سر پورته کړ هیڅ پکې نه و، لوښی خالي و.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د آسمان په لور سر پورته که. مقداد رضی الله تعالی عنه په زړه کې وویرید چې اوس به د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ته بددعایي کوي. هغه ته غوږ شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دعا وکړه: ای الله، څوک یې چې په ما څکي په هغه یې وڅکه، او څوک یې چې په ما خوري په هغه یې وخوره. مقداد رضی الله تعالی عنه چې دا غږ واورید نو ویل زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا مصداق جوړیږم. پر یوه ورځ زه د مدینې منورې نه مکې مکرمې په لور روان، نو په ټکسي کې چې ناست وم هغه سره ما خبرې کولې، نو هغه راته وویلې چې موږ د مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه اولاده یو. د هغه سړي رنګ په ما ښه ولګي، ځکه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي و. یو ملګری ما سره و د طالبي په وخت کې. 2 بجې وې که 3 بجې د شپې وې، زه د خوبه پاڅېدلم، ګورم چې په پیاله کې چای اچولی او چای څکي. ما ترې پوښتنه وکړه چې په دې 2 بجو شپو کې ته چای باندې څه کوې؟ هغه راته ویلې چې په دې پلاستیک کې لږ بوره وه، نو زړه مې د ماسخوتن نه ورته ډېر نارامه و چې دا به کله خورم. نو اوس وخت راغی ټوله مې په پیاله کې واچوله څکمی. نو مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه هم همداسې وکړه، هغه شودو ته یې زړه نارامه و. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه نو مقداد بن اسود ویلې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعا مصداق جوړیږم. له دې وروسته مقداد رضی الله تعالی عنه پورته شه، چاړه یې واخیسته او د اوزو په لور روان شو چې یوه اوزه ذبحه کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواړه تیار کړي. په همدې مخه د اوزو غوجل ته ورغی او هلته د یوې چاغې اوزې لټه پیل کړه. لاس یې چې په یوه چاغه اوزه ولګېد، خو د هغې غلانځه د شودو څخه ډکه وه. بیا یې په یوه بله لاس کېښود، د هغې غلانځه هم له شیدو څخه ډکه وه. په بل یې لاس کېښود، د هغې هم دغه حال و. لنډه دا چې په غوجل کې د ولاړو ټولو اوزو غلانځې له شیدو څخه ډکې وې. مقداد رضی الله تعالی عنه یو غټ لوښی راوړ او یوه وزه یې ولوشله او لوښی د خولې پورې ډک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وړه او ویې ای د الله رسوله دا وڅکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دومره ډېرې شیدې ولیدې نو ویې ای مقداده نن تاسو شیدې نه دي څکلي؟ مقداد رضی الله تعالی عنه ویلې ای د الله رسوله شیدې وڅکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ویلې مقداده څه کیسه ده؟ مقداد رضی الله تعالی عنه فرمایل اول شیدې وڅکه بیا درته قیصه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقداد رضی الله تعالی عنه څخه د شیدو نه ډک لوښی واخیست، شیدې یې وڅکلې او لوښی مقداد رضی الله تعالی عنه ته ورکه. په لوښي کې شیدې پاتې وې. مقداد رضی الله تعالی عنه ویلې ای د الله رسوله نور هم وڅکه. مقداد رضی الله تعالی عنه وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ښې ډېرې شیدې وڅکلې موشه او زه د دعا مصداق جوړ شوم نو په خندا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه مقداده څه کیسه ده؟ مقداد رضی الله تعالی عنه وویل ای د الله رسوله نن ته لږ زنډنی شوې، زه وږی وم، ما فکر وکړه چې ته به د انصارو په کوم کور کې میلمه یې. له دې وروسته ورته مقداد رضی الله تعالی عنه ټوله واقعه بیان کړه چې ستا برخه شودې هم ما وڅکلې. دې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په تعجب کې شه چې دومره ژر د ټولو اوزو غلامځې څنګه له شیدو څخه ډکې شوي. بیا یې ویلې دا یوازې د الله رب العزت د رحمت معجزه ده، خو تا ولې وړاندې ماته نه ویل چې موږ ستا هغه 2 ملګري هم راویښ کړي وی تر څو هغوی هم له دغه رحمت څخه برخمن شوي وی. مقداد رضی الله تعالی عنه وویلې قسم په هغه ذات چې ته یې په حقه سره رالیږلی رحمت او برکت ما او تا ترلاسه که نو ما ته د دې پروا نشته چې څوک یې ترلاسه کوي او که نه. نو قدرمنو اوریدونکو ژوند د څه واخله او څه ورکړه نوم دی، نو ستا ورکړه باید له اخیستلو څخه ډیره وي. هدف مو دا و چې له بښنې او له تیریدنې څخه کار واخلئ. الله رب العزت به مو دنیا او آخرت ښایسته کړي. ګورئ
چې مقداد رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برخه شیدې څکلې وې، اما نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بخښنې څخه کار واخیست. د هغه د بخښنې له وجې الله رب العزت د اوزو په غلامزه کې بیا شیدې پیدا کړې چې هم مقداد څکي، هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څکي او خلاصیږي نه. الله رب العزت دې موږ ته د بخښنې او د تیریدنې توفیق را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د اسلام خپرول غواړي چیرته ځیما، کاروانونه کوي ستړي منزلونه، د دمشق خاوره پلونه ښکلوینه. یو ناڅاپه لوی لښکرې سو په سترګو، عبیده لکه زمری هېڅ نه تم کېږي. د خالد په ورتلو ډېر خوشحاله کېږي. د معاذ ابن د ژوند لار. رب جانان ته ځم، مدني جانان ته ځم، په ژړا او په سترګو به قریشي جانان ته ځم. عرب جانان ته ځم، مدني جانان ته ځم، په ژړا او په سترګو به قریشي جانان ته ځم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ته به په خپل ژوند کې ریښتونی د کذب او د دروغو نه به ځان ساتي. دا ډیره بده خبره ده چې ته یو چا ته دروغ ووایي، او له دې هم بده خبره دا ده چې په دروغو کې ونیول شي. د دروغو ویلو له امله خلک له تاسو څخه کرکه کوي. خلک له تاسو شکایت نه کوي، خو کله چې تاسو خبرې کوئ هغوی نه اوري، او که ستاسو خبرې واوري نو ستاسو پر خبرو بیا باور او یقین نه کوي. لنډه دا چې درنو اوریدونکو، دروغ لویه بلا ده، او د دروغجن انسان په خبرو څوک غوږ نه خوځوي، یا یې نه اوري، کې واوري په هغو باندې بیا باور او یقین نه کوي. د مسند احمد حدیث ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایی: یتبع المؤمن علی الخلال كلها الا الخیانة والکذب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هر شی د مؤمن د مزاج او د طبیعت یوه برخه جوړیدی شي پرته له خیانت او د دروغو څخه. چې مسلمان وي هغه به دروغ نه وایي، چې مسلمان وي هغه به خیانت نه کوي. نو که د چا د مزاج یوه برخه خیانت ګرځېدلی وي، که د چا د مزاج یوه برخه دروغ ګرځېدلی وي، هغه دې په دې پوه شي چې هغه کامل مؤمن او کامل مسلمان نه دی. همدارنګه امام مالک رحمه الله په موطا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی، فرمایي
چې د بشریت د ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه ای د الله رسوله آیا مؤمن بزدله کیدی شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه هو. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه آیا مؤمن بخیله کیدی شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه هو. بیا ترې پوښتنه وشوه ای د الله رسوله آیا مؤمن دروغجن کیدی شي؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه نه، مؤمن دروغجن نشي کیدی. که ته دروغ وایي او دروغ دې د خپل د مزاج او د ژوند یوه برخه ګرځولې وي، ته په دې باندې پوه شه چې ته کامل مؤمن نه یې. کامل مؤمن صادق وي، کامل مؤمن رښتینی وي، کامل مؤمن کله هم دروغجن نشي کیدلی. همدارنګه د ابو داود حدیث دی. عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنه وایي یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم من کره ناست و. زما مور ما ته غږ که دلته راشه یو څه درکوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکړه تا ورته څه ورکول غوښتل؟ زما مور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل کجوره او خرما مې ورکوله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که کوم شی دې نه وای ورکړی نو یو دروغ به درپسې لیکل شوي وای. ډیری پلرونه دي چې همداسې خپل ماشومان دوکه کوي، ډیری مندې دي چې همداسې خپل ماشومان دوکه کوي، او ځینې خو لا داسې چې میلمه د کور شاته راشي دروازه ورته وډبوي، که بچی راشي ورته وایي چې فلانی دی وای ورته ووایه چې هغه په کور کې نشته، چې دا دروغ نه دي نو څه دي؟ ماشومان خو پرېږده چې نن ورځ موږ په خپلو چلونو او په خپلو دوکو او په خپلو فریبونو باندې مشران او غټان خلک دوکه کوو، د الله حضور ته به درېږو. الله رب العزت به د دې دروغو پوښتنه زموږ نه کوي چې دا د څه لپاره چا چې دروغ ویلی خو کامل مؤمن نه و. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پوه شو چې چا دروغ ویلی دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ترې مخ ګرځوه. خو بدبختانه ډیر داسې خلک شته دی چې هغوی لافو ته او پټاقو ته شروع کړي وي د خلکو خوشحالي او په خلکو د ځان لوړولو لپاره د دروغو کارنامې بیانوي. دروغجنې قیسې په مثالونو کې وړاندې کوي، په دروغو د داسې شیانو د ملکیت دعوا کوي چې له ده سره نه وي، بس د خیال د پلاوونو یوه دنیا یې جوړه کړې وي، خلک او ځان پرې غولوي. خو کله چې په دروغو کې ونیول شي د ځان خلاصون لپاره 100 رنګه بهانې پیدا کوي چې دا یې له دروغو بدتر کار شي. امام زهري رحمه الله د وخت د پادشاه په وړاندې د یو مسئلې په اړه ګواهي او شاهدي ورکړه. پادشاه امام زهري رحمه الله ته وفرمیل ته دروغ وایي. کله چې پادشاه دا خبره وکړه امام زهري رحمه الله له غصې نه سور شه او په لوړ غږ یې ویلې اعوذ بالله زه دروغ وایم، په داسې حال کې چې دروغ حرام دي نو زه څنګه دروغ ویلی شم؟ اوس خو ته محکمو تر مخه د دروغو شاهدان ولاړ دي چې د پیسو په مقابل کې د دروغو ګواهي ورکوي، د پیسو په مقابل کې قسمونه خوري، الله ته به ورځئ الله به درنه پوښتنه نه کوي. نو د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ته به رښتینی یې، ته به صادق یې، د دروغو د دوکې او له چل څخه به ځان ساتي. ځکه که ته په دروغو او دوکې او چل سره پیسې لاسته راوړي نو کمې پیسې چې د دې لارې تا لاسته راوړي دي هغه حرامې دي. که د اولاد ته راوړي، که د میرمنې ته راوړي او که د مور و پلار ته راوړي نو خپله ټوله کورنۍ تا په حرامو سره تربیت کړه. همدارنګه د ژوندانه د زرینو اصولو څخه بل اصل دا دی چې ته به په خپلو اصولو باندې ثابت قدمه یو موقف او دریځ به لرې، اوړې را اوړې به نه. د انسان شخصیت چې څومره قوي کیږي او پخیږي او هر څومره چې په خپلو اصولو ثابت قدمه پاتې کیږي هغومره یې په ژوند کې اهمیت پیدا کیږي. د بیلګې په توګه
که تاسو په خپل ژوند کې د ځان لپاره داسې اصول وټاکئ چې زه به هیڅ کله او په هیڅ نوم رشوت نه اخلم، که څه هم خلک ورته هر ډول ښکلی نوم ورکي لکه نظرانه، ډالۍ، شکرانه، کمیشن او داسې نور، خو زه به یې قبول نه کړم او په خپلو اصولو به ثابت قدمه یم. همدارنګه که ښځه د ځان لپاره دا اصول غوره کړي چې زه به خپل خاوند ته هیڅ کله دروغ نه وایم، که څه هم خلک راته دروغ ویل په ښکلې جامه کې تاو کړي او یا هم راته داسې ووایي چې دا دروغ لږ او واړه دي، وی وایه باک یې نشته، حالات همدغسې دي چې دروغ ونه وایي چاره دې نشته. نو په کار ده چې دغه میرمن په خپلو اصولو ولاړه پاتې شي. که داسې وکړل نو ژوند به یې ښه او ښکلی وي. او کومه میرمن چې خپل خاوند ته دروغ وایي او خپل خاوند ته هر وخت دوکې ورکوي، هغه ښځه ژوند نه لري، هغه خاوند ژوند نه لري، هغوی د ژوند نه خوند نه دی اخیستی. همیش به د دوی په کورنۍ کې تاوتریخوالی، شخړې او جنګونه وي. همدارنګه د مسلمان انسان لپاره دغه اصول غوره کول هم لازمي دي چې هغه له ناجایزه اشیاو سره تعلق ونه ساتي، لکه شراب، چرس، تریاک او داسې نور مخدره توکي. که څه هم همدغه مسلمان د شرابیانو، د چرسیانو او د هیرونیانو په مجلس کې گیر راشي، دته په کار ده چې په خپلو اصولو کلک پاتې شي او له خپلې خبرې وانه وړي. که داسې وکړل یعنې په خپلو اصولو باندې ټینګ پاتې شه، نو د ژوند په ټولو چارو کې به دا بریالی وي. که څه هم د ده ملګري او د ده دوستان دا د تنقید نشانه جوړه کړي او بیا ځلې پرې تنقیدونه وکړي، د نه سړیتوب پیغورونه ورکړي تر څو یې شرابو او چرسو څکلو ته وهڅوي، خو ده ته په کار ده چې له خپلو اصولو انحراف ونه کړي او دی باید په خپلو دننیو احساساتو باوري وي چې زه له یوې مضبوطې کړنې سره مخ یم. د ستونزو او د کړاوونو پر وخت ډیری وخت داسې کیږي چې همدغه سخت مزاجه ملګري ته نور ملګري او دوستان خپلې ذاتي ستونزې او کړاوونه د حل لپاره راوړي. بیا دوی ته د خپل دغه ملګري د طبیعت او اصولو سمه اندازه لګي او پوهیږي چې د دوی دغه ملګری ولې پر خپلو اصولو دومره کلک ولاړ. په اصولو باندې د قایم پاتې کېدو اصول د کوم خاص جنس پورې خاص نه دي. خویندې او ورونه کولی شي چې یو ډول دریز او اصول غوره کړي او په همغې د تل لپاره ولاړ پاتې شي. د همدغو اصولو له امله به ډیر ژر خلک د دوی خبرو ته غاړه کیدي او د دوی په خبرو به عمل وکړي. کله چې په عربو کې د اسلام لمنه ورځ تر بلې پراخېده او خلک د اسلام په دین مشرفه کېدل، نو ډله خلک د اسلام منلو لپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راتلل او د اسلام په مقدس دین باندې به مشرف کېدل. د خلکو په دغو ډلو کې د بنو ثقیف قبیلې څخه هم یوه ډله خلک راغلل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وویلې تاسو په جماعت کې پاتې شئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې دوی ته قرآن کریم واوروي. کله چې دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د سود، زنا او شرابو په اړه پوښتنه وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا هر څه حرام دي. دوی ته د ربه په نوم یو بت له پلرونو او نیکونو څخه د عبادت او تعظیم لپاره په میراث کې پاتې و چې دوی ورته د طاغیه لقب ورکړی و. دوی د خپل همدغه بت ډیرې کیسې او کارنامې له ځان سره لیکلې وې او خوندي یې ساتلې وې. نو دوی د ربه په اړه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې له ده سره څه وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وویلې هغه خراب کړئ، ټوټه ټوټه یې کړئ. دوی ویلې دا ناشونی کار دی. که چیرې زموږ بت ته معلومات وشه چې ته د هغه د لمنځه وړلو پلان لرې، نو هغه به تا او ستا کورنۍ له منځه ویسي. دا دي جاهلان. دا اوس وخت کې قبر پرستان او پیر پرستان هم په همدغه عقیده دي. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه چې په دغه ځای کې موجود و، د دوی په خبرو یې ډیر تعجب وکړ چې دوی د یو بت له مسمار کولو نه ویره لري. ویې ویل ای د ثقیف خلکو تاسو څومره جاهل یاست. ستاسو بت یوه ډبره ده
چې نه څه ګټه رسولی شي او نه څه تاوان. د عمر رضی الله تعالی عنه په خبره هغوی ته غصه ورغله او ویې ویلې ای د خطاب زویه موږ تا ته نه یو راغلي. دې خبرې سره امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه غلی شو. راغلو کسانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل زموږ شرط دا دی چې ته تاغیه یعنې زموږ بت د 3 کالو لپاره روغ پرېږدې، بیا دې که خوښه وي نو ورانې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر وکړه چې دوی یوه داسې معامله کول غواړي چې هغه د مسلمانانو د توحید د عقیدې او د اسلامي دین اصل اصول دي. دوی که ایمان راوړي نو د بت سره اړیکه لرل پکې څه معنا لري؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه نه، دا کار نشي کیدی. اوس چې دوی بیا څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي دا به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. پر جذبه د پاک ایمان د قربانیانو د مدفن عربي جانان ته زما مدني جانان ته زم په ژړا او په سترګو به قریشي جانان ته زم عربي جانان ته زما مدني جانان ته زم په ژړا او په سترګو به قریشي جانان ته زم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نه ځواب ورک، هغوی ویلې سمه ده د 2 کالو لپاره یې پرېږده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هم د نه ځواب ورک. هغوی ویلې د 1 کال لپاره یې پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځل هم ویلې نه، داسې نشي کیدی. کله چې دوی دا ځل هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د منفي ځواب واورید نو ویې ویل یوازې 1 میاشت یې روغ پرېږده. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا هم ویلي چې هیڅ امکان نه لري. کله چې دوی پوه شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 1 جز منلو ته هم تیار نه دی، نو معلومات ورته وشو چې دا د شرک او ایمان مسئله ده، په دې کې هیڅ خبرې کولو ته ځای نشته. آخر دوی مجبور شول او ویې ویل ای د الله رسوله نو داسې وکړه چې همته یې له منځه ویسه، موږ خو هغه ته لاس نشو وروړی. په دې ښار کې یو کس و چې د 40 کالونو راهیسې به د لمونځ نه و کړی، او ته به چې کله د هغه خواته نږدې کېدلې د 2-3 متره مخکې نه به د هغه بدبویي ستا دماغو ته راتله. هغه د یو جومات په خوا کې ناست و، نو ما ورپسې سوټی راواخیسته، د هغه ځای نه مې شړه چې پلیته دا ستا ځای نه دی. نو ځینې جاهلان هلته ول ماته ویلي چې دا د الله دوست دی، که ته دا د دې ځای نه وشړې نو په تا به څه وکړي. الله اکبر. انسان د الله په طاعت سره الله ته نږدې کیږي. انسان د الله په عبادت سره الله ته نږدې کیږي. انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په تابعداري سره الله ته نږدې کیږي. هغه چې په کلونو لمونځ نه کوي، 5 متره مخکې د هغه نه د هغه بدبویي ستا پوزې ته رارسیږي، هغه به څنګه د الله دوست اولی شي؟ او ډیری جاهلان او ناپوهان ورتله، د هغه لاسونه به یې ښکلول. خو چې ما پسې سوټی راواخیسته، د دې جومات شاوخوا نه مې وشړه، سبا به خلک راتله ما نه یې پوښتنه کول چې څه خو یې در باندې ونه کړه. نو دوی هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې همته یې له منځه ویسه، موږ خو هغه ته لاس نشو وروړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سمه ده، زه به د هغه ورانولو لپاره 2 کسان در ولیږم. له دې وروسته دوی وویلې موږ د لمونځ په اړه داسې وایو چې موږ لمونځ نه کوو، ځکه موږ دا کار نه خوښوو. معذرت غواړم چې زموږ کناټي دې اوچت وي او سر دې زموږ ښکته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ دا چې تاسو خپل بت په خپلو لاسونو نشئ ماتولی، له دې تکلیف نه مې بچ کړئ. پاتې شوه د لمانځه خبره. په هغه دین کې به هیڅ خیر نه وي چې په هغه دین کې لمونځ نه وي. نو تاسې چې لمونځ نه کوئ ستاسو اسلام هم قبول نه دی.
دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په همدغو شرطونو هوکړه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره عهدنامه ولیکله او ثقیفیان خپلو کورونو ته ستانه شول. بیا یې خپلو قومیانو ته د اسلام بلنه ورکړه او هغوی پرله پسې اسلام قبول که او د اسلام په مقدس دین باندې مشرفه شول. له دې څخه څو ورځې وروسته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بت ماتولو لپاره څو تنه صحابه کرام ولیږل، په هغوی کې خالد بن ولید او مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنهما هم شامل وو. کله چې صحابه کرام رضی الله عنهم د بت ماتولو لپاره ورنږدې شول نو هغه خلک لږ اندېښمن شول. د ثقیف د قبیلې نر او ښځې، کوچنیان او بوډاګان د نندارې لپاره له کورونو څخه د باندې راووتل او سیل یې کوه. دوی خو دا ګمان کوه چې بت هیڅکله له منځه نشي تللی او خامخا به د ځان ساتنه او دفاع کوي. په همدې موخه په دې تمه و چې هر څوک د بت ماتولو ته ور وړاندې شي نو خیر یې نشته. مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه تبر په لاس کې واخیست، خپلو مرګلو ته یې ولیدل او ویې ویل ګورئ چې زه څه کوم. تاسو ته به د ثقیف د قوم د خلکو د حال په لیدو خندا درشي. له دې وروسته مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه بت خواته ور وړاندې شو او په پوره قوت سره یې په بت باندې ګزار وکړ. له ګزار وروسته یې ځان په ځمکه وغورځوه او پښې یې په ځمکه باندې ښورولې. ثقیفیانو چې دا حال ولید نو خوښ شول او ویې ویل الله دې مغیره واخلي، نعوذ بالله من ذلک، زموږ بت دا مړ که، موږ دوی ته نه ویلې چې دا مه ماتوئ. له دې وروسته دوی صحابه و کرامو ته وویل اوس چې له تاسو نه هر کس غواړي چې بت وران کړي نو هغه دې ور وړاندې شي. دې خبرې سره سم دواره مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه پورته شو او په خندا شو. هغه په طنزیه لهجه کې وویل ای د ثقیف خلکو ما خو ټوقې کولې، دا خو د خټو او ګټو او خښتو نه جوړ شوی بت دی چې د ځان ساتنه هم نشي کولی. له دې امله د یو الله وحدانیت ومنئ او یوازې د همغه عبادت ته غاړه کیږدئ. له دې وروسته ټول د بت ماتولو لپاره وړاندې شول. نور خلک هم ورسره شول. د بت په ماتولو او ورانولو یې لاس پورې که تر دې چې له ځمکې سره یې سم برابر کړ. دا ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصولو باندې پابندي او ثابت قدمي وه. که نه دوی خو ویلې چې 3 کاله یې پرېږده، 2 کاله یې پرېږده، 1 کال یې پرېږده، 1 میاشت یې پرېږده، 1 اونۍ یې پرېږده، اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې نه چې زه به یې ماتوم. هغه د خپلو اصولو نه وانه وړې. دا واقعه ټوله په دلایل نبوت کې امام بیهقي رحمه الله په تفصیل سره ذکر کړې ده. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. چا چې د الله رب العزت د خفګان په بدل کې د خلکو خوشحالي او رضامندي وغوښتله، الله رب العزت به له ده څخه ناراضه وي او خلک به هم له ده څخه ناراضه کړي. او هر چا چې د خلکو د خفګان او د ناراضایي په بدل کې د الله رضا او خوشحالي وغوښتله، الله رب العزت به له ده څخه راضي وي او خلک به هم له ده څخه راضي کړي. نو همیش د الله رضا ولټوئ. که ته چیرته د بدعت، د خرافاتو او د شرک په وړاندې مبارزه کوي، په دې باندې الله خوشحالیږي. که خلک خفه کیږي خفه دې شي، داسې وخت به راشي چې الله به هم درنه خوشحاله وي، دا خلک به هم درنه خوشحاله وي. او که ته وایې چې زه د بدعات، د شرک او د خرافاتو په وړاندې مبارزه نه کوم د دې لپاره چې خلک خفه کیږي، که الله خفه کیږي خفه دې شي. نو تا د خلکو د خوشحالي لپاره الله خفه که نو الله به هم درنه خفه شي او د خلک به هم درنه خفه وي. نه د الله رضا ولټوه، د الله خوشحالي ولټوه، په خپلو اصولو باندې ثابت قدمه پاتې شه. الله به دې د ژوند په ټولو چارو کې کامیابه ساتي.
په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. زما مدني جانان تزم فجلا حب سلقو بقريش جانان تزم دا احد برلمن اوسي دا اسلام دا دين جلال قربان جسوان دين تسبسي شهيدان مستقيم پر حق لار اولار پر خپل ایمان چې فنازم بلنی الهی جانان تزم عربی جانان تزم مدنی جانان تزم فجرا اقصد بقريش جانان تزم حسين حسين دشتنا تدمني دك وطن دا غزا وميدان دا أصحاب الأنجمن پر جذبا دا پاک ایمان دا قربانیانو دی مدفن چی نڑی اکر وشان رولان جانان تزم عربی جانان تزم مدنی جانان تزم فجرا او بسلقو بقريش جانان تزم کاشکی گرزی دی برغونو او دشتو دا مدینه سر بغیر وشکی دلی فرگزو دا مدینه گرزی دی پر مزارونو او جندو دا مدینه زشکی فکا مکا دا عمر جانان تزم کاشکی گرزی دی پغرونو او دشتو دا مدینه سر ببرگ مشوی بلی پرکوچو دا مدینه گرزی دی پر مزارونو او جندو دا مدینه زشکی فکا مکا دا عمر جانان تزم عربی جانان تزم